دا د کندهار د نساجي فابریکه ده. د فابریکې همدا تړلې دروازه 4 لسیزې وړاندې د لسګونو زره کارکوونکو د تګ راتګ لار وه، خو فابریکه له څه باندې 1.5 لسیزې راهیسې له فعالیته لوېدلې او د میلیونونو ډالرو په ارزښت یې ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. د کندهار د نساجي فابریکې یو پخوانی کارکوونکی شیر احمد وایي چې د هیواد له تولید شوي پنبې څخه د لوړ کیفیت لرونکی تار، د کالیو ټوکر، رنګ او د افغانستان د وسلوال پوځ او پولیسو لپاره پوځي یونیفورم تولیدوي. تقریبا 22 کال کې دلته په دغه فابریکه کې کار کوم. د پشمي فابریکه کې تقریبا 2 پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابی او د کراملر او د رنګامیزي دي. د پشمي نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1900 پایه ماشین لري، یعنی رنګارنګ ماشین د اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه ده، فلټي ده، نختابی دي، بیا بل اخر غونډه خاطر د غونډه کې باف ته د باف ته کو جوړیږي رنګامیزي ته. په رنګامیزي کې تقریبا اوره کم رنګامیزي کې د تکرار بیا بازار فروش. د کندهار د نساجي فابریکې د تولیدي ماشینونو بیا پالول د مسؤلینو په خبره شاوخوا $1.5 میلیون ته اړتیا لري. د کندهار د نساجي فابریکې مشر وایي هڅې راپیل کړي چې د کندهار دغه مهمه تولیدي فابریکه بیا فعاله کړي. فعلا دپاره چې اوس ځینې ماشین آلات چې دي داسې معلومیږي چې کله به موږ وایو چې دی مخرب وي هغه به فعاله سي، فعاله به وي، کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړه د پشمي او د نخي دپاره د $1.5 میلیون په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري. نو انشاءالله امید شته که د دې څخه کم وشي او یا په دون اندازه کې موږ ورته نیولې دي چې دا موږ کم اندازه د دواړو فابریکو دپاره نیولې شي، پشمي او نخي. پر همدې مهال د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي د خصوصي سکتور سره په ګډه پانګونه د یادې فابریکې فعالیت په ګڼو کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. موږ د دې نظریې شاته کار کړی دی. موږ پنبه تولیدوو، ولې موږ پنبه په تار نسو اړولی، یا موږ وړۍ تولیدوو، موږ وړۍ دلته په نورو شیانو باندې نسو اړولی. نو د صنعت په برخه کې به دا ډېره غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږۍ باندې پر دې باندې کار وکړي. د کندهار د نساجي فابریکې ترڅنګ د دغه ولایت په صنعتي پارک کې لسګونه نورې تولیدي فابریکې هم د برېښنا د کمښت او د خام موادو د نشت له امله تړل شوي دي چې د مسؤلینو په خبره د کجکي د دویم توربین په فعالیت سره به یو شمېر تړلې فابریکې بیا فعاله شي.